لا تصدقوا ولا تكذبوا. بل حدیث کې راځي حدثوا من بني اسرائیل ولا حرج. نو دې کې علما لیکي اسرائیلی روایات چې کله موافق د قرآن او د سنت سره دغه بیان کوي کې څه حرج نشته، او چې کوم مخالف دي هغه د بیان نه ځان ساتي، او کوم چې عام واقعات دي د عبرت لپاره نو د عبرت لپاره بیانول شي. امام بخاری هم ډېرې واقعې د اسرائیلی راخستې د احادیثو په رڼا کې راخستې دي. یو دوه بني اسرائیلو، یو ډېر مالدار او یو ډېر غریب. موسی علیه السلام ته وفرمایل چې ته ځې الله تعالی ته، ما سره ډېر مالونه دي، الله تعالی ډېر څه راکړي، د الله نه دا سوال وکړه چې زه دا مالونه نشم سنبالولی چې لږ کم کړي دا مال زما. مخکې چې لاړه بل بني اسرائیل هغه موسی علیه السلام ته عرض کړي چې ای د الله نبي، الله ته چې لاړ شي د الله نه وغواړه چې ما ته څه راکړي. د خوراک دپاره څه نشته، د څښاک دپاره څه نشته، د اوسېدو دپاره کور او مکان نشته، د سملاسو دپاره فرش نشته، د نور او د باران نه د پټېدو دپاره چت نشته، په دشت او بیابان کې هم د اغوستو دپاره سره لباس او جامې نشته. وی الله تعالی ته چې کله لاړو اوږده واقعه ده، د دې دواړو عرض یې ورته وکړ. واپسې کې د مالدار ته وایي چې الله تعالی وفرمایل چې ته ناشکري وکړه نو نعمتونه به دې کم شي، مال به دې کم شي. دا ډېر هوښیار وایي زه څنګه ناشکري وکړم، الله تعالی ما سره دومره احسان کړی دی او بیا به زه هم ناشکري کوم. وی بیا تا نه مال نه کمیږي. بل ته ورغی وایي ته شکر ادا کړه. هغه ډېر زموږ غوندې بېکاره سړی و. وی په څه شکر ادا کړم، د اوسېدو دپاره کور نشته، د خوراک دپاره مختلف خوراکونه نشته، د سملاسو دپاره فرش نشته، د باران او د نور نه د پټېدو دپاره چت نشته، لباس مې نشته، په شګو کې مې ځان پټ کړی دی. روایاتو کې راځي الله تعالی په یو سخته سیلې راوستله، کومو شګو کې چې ځان پټ کړی و هغې هم ترې نه ویوړې، بربند یې پرېښوده. دا سوچ نه کوي چې الله تعالی زه روغ جوړ پیدا کړی یم. ورشئ هسپتال کې وګورئ، یقین وکړئ خلکو ته پیپونه لګېدلي دي. زموږ خپل یو شاګرد دی خو اوسېده، دې دا ملګری پیژني، موږ سره یې غلام دلته ویلې وه، هغه اکسیډنټ کړی و چې ګاډي وهلی و، دا واړه بول به د هغه لفافه ورته 24 ګنټې پرته وه. داسې یو کس مې کتلی دی، وایي دا به ډېر لوی احسان وي د الله تعالی زما چې زه دا واړه بول په خپل کنټرول باندې وکړم او په خپل زه لاړ شم او باتروم کې کښېنم یا یو سیټ ته کښېنم او زه یې وکړم. واړه بول به ډاري کړو، د هغه وخت کې به ته لفافه لګېدلې وه. او داسې خلک هم لیدلي دي چې په خولې باندې خوراک نه دی کړی بلکې ټیوب ته لګېدلي هغې باندې خوراک کوي. دا څو کاله مخکې د کرونا واقعه تېره شوه، عربو کې یو کس او هغه ته دا بیماري راله، هغه به اکسیجن ماشین ته څو ورځې پروت و، چې کله هغه ټیک شو نو د اکسیجن د ماشین هغه پسې بل راغی، نو هغه یې په چغو چغو وجړل. د هسپتال عملې ورته ویلي ګوره که تا سره پیسې نه نو موږ به د بیت المال نه جاري کړو یا به تا ته پکې ډسکاونټ وکړو. نه زه په دې نه جارم، زما وس کېږي، دا 2-3 ورځې دا اکسیجن تاسو ما ته راکړه او مصنوعي تاسو راکړه، اگر چې زه پکې ډېر تنګ یم او دومره غټ بل ما پسې راغی او دومره زندګي ما تېره کړې ده، دا فری هواګانې اکسیجن ما اخیستی دی او الله تعالی ما ته مهیا کړی او راکړی، ما کلم شکر نه و ادا کړی. یقینو کې موږ ډېر زیات ناشکره یو، په خپل حال ډېر شکر ادا کوي چې الله تعالی روغ صحت راکړی دی. دا لویه بادشاهي ده. د چا ګاډو ته مه ګورئ او مه د چا بلډینګونو ته ګورئ او مه د چا خوراکونو ته، په خپل حال شکر. ما تا ته چې الله تعالی کم رزق لیکلی د هغې نه زیاتېږي نه او نه کمیږي. د حلال رزق طلبګار جوړ شئ، د حرامو نه ځان وساتئ. خاورې وخورئ خو حرام مه خورئ، وږي پاتې شئ خو مشکوک او حرام مال مه خورئ، د خیراتونو پسې مه ګرځئ. خاصا چېرته چې مړی شوی د 3 ورځو پورې هلته څه کم مه کوئ، وچه روټۍ وخورئ، صرف اوبه وڅښئ. یقین وکړئ طالبانو دا خبره ځان سره یاد وساتئ، علم کې برکت به نه. یو خبره تاسو ځان ته په دماغ وهې کېنوئ، ډېر داسې مولیان دي علم لحاظ سره چې وګورئ هغه دومره تکړه نه وي، لیکن دنیا د هغې علم هم مني، دنیا کې هغه شهرت هم لري، دنیا د هغه واعظ او نصیحت ته غوږ هم نیسي، دنیا ترې نه فایده اخلي.
د هغې مت مقابل کې به بل کس داسې وي چې هغه سره به علم ډېر وي، منطق به باندې به هم پوهېږي، تفسیر باندې به هم پوهېږي، نور علوم به هم ورسره وي، خپلې محلې کې به هم څوک نه پېژني، دنیا خو لا پرېږده، هېڅوک هم ترې فایده نه اخلي. دا ښه شهرت هم د الله تعالی یو نعمت دی. اوس که طارق جمیل صاحب راشي پېښور ته او اعلان وکړي چې هغه فلانکي ورځ باندې د هغه بیان دی، ټول پېښور به ورته جمع شي. که ذاکر نایک باره کې راغلی چې هلکه راځي نو ټول پاکستان به ورته راجمع شي. نو دا ښه خبره ده چې ستا نه خلک فایده والي او ستا نه فایده عامه شي او خواره شي. نو چې کوم خلکو نه الله تعالی دین خدمت اخلي، دوی قربانیانې ورکړي، دوی لویه قرباني ورکړي، نو قرباني به ورکې بیا به د نه څه جوړېږي. دا سونه چې کله زنانه په غاړه کې اچوي نو دا اول د زرګر بټۍ ته غورځېدلي. شاعر وایي که نه، وایي که د زلفو لیلا ته رسېدل غواړي، وایي ځان د منګز ګومنځ نه هغې په شان ارې ارې کا هله به رسېږي، هسې پاسې نه شي رسېدی. او یا د لیلا زلفو ته رنګ کېدل غواړي نو نکریزو غوندې ځان ټوټې ټوټې کا او ځان زرې زرې کا بیا به رسېږي. نو لہذا محنت وکئ او متقیان ځان جوړ کئ، پرهیزګار ځان جوړ کئ، د خپل علاقې امامان بدن الله جوړ کړي. ابراهیم علیه السلام د پلار مقابله موکړه، د قوم موکړه، د ظالم حکمران موکړه، الله تینا خلیل الله او امام جوړ کړ او الله تعالی ته اوچت انسان جوړ کړ، کامیاب شخصیت تینا جوړ شو. دا درجات چې ملاویږي دا په مفتو کې نه ملاویږي، دې دپاره محنت غواړي او محنت تقوا، محنت سبق زده کول، تکرار کول، مطالعه کول، کلاسونو کې حاضری، د تبې او د زکام د دې خیال نه ساتل بلکې مشقت برداشت کول او حلال رزق خوړل، مشکوک خوراک نه ځان ساتل.